سلامونه احترامات ګرانو کتونکو ګران مینوالو سبو نګهارې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. امید ده تاسو ټول بخیر یاستئ. خدای پاک په قرآن کې فرمایلی دي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. ژباړه: انسانانو موږ تاسې له یو سړي او له یو ښځې څخه پیدا کړي یاستئ او بیا موږ تاسې قومونه او قبیلې وګرځولئ د دې لپاره چې تاسې یو بل وپېژنئ. بېشکه په تاسې کې عزتدار قدرمن خدای پاک ته هغه یو دی چې تقوا یې زیاتوي. بېشکه خدای پاک د هر څه څخه پوی او پار سبانی خبر ده. قدرمن مینوالو او ګرانو کتونکو، خدای پاک منګه ته فرمایي چې ما تاسې له یو اصل او له یو سړي او له یوې ښځې نه مې پیدا کړي یاستئ. د ستاسې اصل د ستاسې نسل یو دی. د ستاسو موږ بیا قبیلې او قومونه د دې لپاره وګرځولئ څو تاسې یو بل وپېژنئ، نه د دې لپاره چې تاسې په یو بل باندې ځان برتره وګڼئ یا یو بل څخه نفرت وکئ. همدارنګه د حجة الوداع په خطبه حجة الوداع په موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا وفرمایل چې ای خلکو خبر اوسئ چې ستاسې یو الله خدای دی. همدارنګه تاسو خبر اوسئ چې تاسې د یو پلار زامن یاستئ. تاسو خبر اوسئ چې عرب په عجم، عجم په عرب، سور په تور او تور په سور باندې هیڅ فضیلت نه لري، بلکې تاسې کې افضل خدای پاک ته هغه یو انسان دی چې تقوا یې ډیره وي. قدرمنو ورونو، په رښتیا هم چې هغه انسان چې د سمتي، ژبني، قومي او نژادي تعصب ته خلک رابلي، هغه د جهالت یعنی د یو جاهل او د یو ناروا کار مرتکب ګرځي. او په رښتیا هم دا تعصب او دا یو بل سره نفرتونه دا د بدبختۍ پیلامه وي. قدرمنو مینوالو او ګرانو کتونکو، په دنیا کې صرف دوه قسمه خلک دي، یو مسلمانان او بل کافران. موږ مسلمانان ټول یو یستو او همدارنګې په موږ کې ژبه، قوم، کلتور دا صرف او صرف زمونږ د شناخت لپاره دي تر څو موږ یو بل سره وپېژنو، نه دې لپاره چې موږ د یو بل نه ځان برتره وګڼو. که تاسې د دنیا ملتونو ته وګورئ، یو ملت د جوړښت لپاره د وینې او د نژاد رشته دا ضروري نه وي. صرف او صرف د هغې بنیادي اساس چې کوم وي هغه باید سره شریک وي. قدرمنو مینوالو، د یو ملت که تاسې دنیا څومره ملتونه تاسې وګورئ، هلته به تاسې داسې یو ملت به ونه ګورئ چې هغه د یوې پرګنې او د یو قوم څخه جوړي، بلکې مختلف قومونه راغونډ شي او هغه یو ملت جوړوي. نو بناً زمونږ ګران وطن افغانستان، زمونږ هیواد افغانستان هم همدارنګې دی، همدای مثال دی. موږ ټول سره ورونه یستو. نو که یو ملت غواړي یا موږ غواړو چې همیشه سرلوړي واوسو یا همیشه په دې دنیا کې مطلب مخکې واوسو، نو باید د نوک او رای په څیر یو بل سره واوسیږو او د رونو په څیر ژوند وکړو. قدرمنو مینوالو، متاسفانه چې د څو لسیزو راپتې خوا زمونږ ګران هیواد افغانستان د یو لړ شریرو لاسونو شاهدو چې زمونږ په منځ کې یووالي او اتحاد، شیرازه او اساس یې بالکل را ختم کو. نو دا زمونږ ټولو افغانانو ورونو او په خصوصي توګه باندې زمونږ د شازلمیو ځوانانو ورونو دا یو دنده ده، یو فریضه ده چې هغوی د مکتبونو له لارې، د رادیوګانو له لارې، د منبر له لارې، د مجلسونو او محفلونو له لارې
د یو بل په منځ کې د ورورګلوۍ او د اتحاد لپاره کوشش او مهنت وکړي. قدرمن مینوالو که چیرې موږ دا ونه کړل نو زموږ خدای مکړه زموږ دا ګران وطن افغانستان به نور هم خراب شي. یو کېږو کې نه ورکېږو. ډېره مننه. د الله په امان.